دا هغه شپږ اویا زومان دي چې د خسر له لوري ورته ولور او نور لګښتونه معاف او نن یې په میدان وردګ ولایت کې د سیلاب خیریه بنسټ او سایاس شرکت له لوري د ډلهییز واده مراسم ترسره شول. په دې مراسمو کې مسؤلینو وویل ملا ماتونکو رواجونو د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی و او دا ډلهییز واده یې د ناوړه دودونو د له منځه وړلو یوه ښه بېلګه وبلله. ټولنه کې یو سخت او پیچیده شی ګرځېدلی، حالانکې دا په اسلام کې د ټولو نه اسان کار دی. د دې د وجې نه که موږ بهر هېوادونه وګورو، د سیمې هېوادونه، د ګاونډ هېوادونه، لرې هېوادونه، په زرګونه ځوانان زموږ په زندانونو کې بندیان دي، په زرګونه ځوانان هلته مزدوریانې کوي، په زرګونه ځوانان په سیند کې د معیاره خوراک وګرځي، په زرګونه ځوانان تکلیفونه برداشت کوي. د څه دپاره؟ د دې ورځې دپاره چې زه واده وکړم. نو تاسې ټولو څخه دغه خواهش کوم چې نور هم دغه رواجونو ته، دغه رسمونو ته چې دغه اسانه زندګي موږ سخته کړې، بیرته دې ته راوګرځو چې څنګه د اسانه زندګي او د خوشحالي نور هم زیاته کړو او اسانه زندګي تېره کړو. په دې مراسمو کې مسؤلینو د ناوړه دودونو د مخنیوي په تړاو د امیر المؤمنین حفظه الله فرمان د ژوند ژغورلو فرمان یاد کړ او ترڅنګ د یاد بنسټ مسؤلینو هم د میدان وردګو له ولسونو خوښي څرګنده کړه چې ورسره یې پوره همکاري کړې. امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله 19 نمبر فرمان صادر کړو د ناوړو دودونو او رواجونو په رابطه. په دې کې بیا موږ اقدام وکول، موږ دلته جلسې وکولې د قومونو له مشرانو سره، علما کرامو سره، بیا ولسوالیو ته سفرونه وکولې. نو خلکو ټولو دغه فرمان ته لبیک ویل. دا یو فرمان نه دی، دا د مینې یو پیغام دی، دا د ژوند ژغورلو یو سند دی، یو سبق دی. سیاست تا نن د خلکو زړونه وګټل، تا شپږ اویا جوړې وښولو ایلو ته ورسولی، د ایلو د رسېدلو سبب یې سولاست چې له څو کالو کېږي چې زما په زړه کې به همدا و چې په اسلامي پروګرام په اسلامي مراسمو باندې زموږ وادونه سمبال شي. نن هغه زما د زړه شاید ما الله په خپل زړه شاید ونیوی، نو زما هغه ارمان نن پوره شو. ورته مهال مسؤلینو زیاته کړه چې په دغه ډلهییز واده کې شاوخوا 650 لکه افغانۍ د خسرانو له لوري زومانو ته بخښل شوې. همدارنګه مسؤلینو په دې ولایت کې د بل ډلهییز واده د ترسره کېدو ډاډ هم ورکړ.